گرفته یا که خودت یاد ما میاری اوس تاسو ګورئ عملاً خلک راغلي دي او مراکزو کې خپل چېرته چې خپل نومونه ثبت کړي وو بېرته راځي همغه ځای کې دوی خپله رایه استعمالوي او په ازاده فضا کې انشاءالله څه مشکل نشته. تر اوسه پورې کندوز ښار کې 15 مرکزه دي، 15 مراکزو کې 3 مواد رسېدلي دي، دا اوس فعال دي، کارونه روان دي، انشاءالله څه مشکل خاص نشته.